بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم الثاني: أحكام د نون الساكن أو د تنوين شروع د إظهار متعلق من بحث وکړه. دویم حکم چې دی د نون ساکن او د تنوین د احکامنا اغا الادغام دی. ادغام چې دی دا په لغت د عربو کې ویل کېږي ادخال الشیء فی الشیء، یعنی داخلول د یو شي په بل شي کې، او په اصطلاح کې ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، یعنی داخل ول د حرف ساکن دی فحرف متحرک کی په داسې شان سره چې د دې دوانو حروفونه یو حرف جوړ شي فادا او فتلفظ کی، او دا دویم حرف چې دی دا مشدد وی. حروف د ادغام چې دی اغا شپږ حرف دی. مجموعی چې دا یرملون، یعنی یا دا را دا میم دی لام دی واو دی نون دی. قاعده په دې کې دا ده چې هر کله د نون ساکن او د نون تنوین نه وروسته د دې شپږو حروفو نه کم یو حرف راشي هلته به ادغام کیږي، یعنی دا نون ساکن دا نون تنوین دا با په دې وروسته حرف کې پټیږي او د دوانو حروفو نه به یو حرف جوړیږي په ادا او په تلفظ کې، نه په لیکلو کې. مثالونه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ومن يطع الله د نون ساکن دی وروسته تیا راغلی ده، اوس د نون ساکن په دیا کې مدغم شوی دی. یا لن ندخلها نون ساکن دی وروسته تی بل نون راغلی دی، د اولنی نون چې دی په دویم نون کې مدغم شوی دی. یا د تنوین مثال لکه ملکن نقاتل، ملکن دی کب باندې تنوین دی دو زبرونه دی وروسته تی نونی راغله ده، نو دا نون تنوین وروسته حرف کې مدغم شوی دی. یا صراطا مستقیمه تنوین وروسته میم دغه نون ساکن وروسته حرف کې پټ شوی دی. ایمانا وهم، ایمانا وهم. یا الن تقول الانس، الن کې ګور نون ساکن دی وروسته تی لام راغله ده، دلته ادغام شوی دی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.